دا حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تی ویو صحابی نبی علیہ السلام ترالی چی یا رسول اللہ کله کله زما په زړه کې ډېرې خطرناکې وسوسې لویږي ان تر دې چې د کفر وسوسې هم زما په زړه کې لویږي نبی علیه الصلاة والسلام عجیبه تسلي ورکوي سبحان الله قربان در دې معلم سم نبی علیه السلام ورته فرمایي ذاک محض الایمان دغه وسوسې چې ستا په زړه کې لویږي دا د ایمان علامه ده دا محض ایمان دی په دې خوا مه بده بل روایت کې راځي یو صحابي رالی یا رسول الله زما په زړه کې داسې وسوسې لویږي د آخرت په باره کې د الله د ذات په باره کې د جنت او د جهنم په باره کې چې هغه زه په ژبه بلکل نسم ویلی یعنی بجای د دې چې زه دا په ژبه ووایم ځان ورته اچولی سم خو دغه وسوسې چې زما په زړه کې دي دا په ژبه نسم ویلی ورته ځان اچولو ته تیار یم خو دا کلمات په ژبه باندې بلکل نسم ویلی نبی علیه الصلاة والسلام تسلي ورکوي وای دا محض ایمان دی دا د ایمان علامه ده عام طور معاشره کې ډېر انسانان اکثره ماته په دې باندې باره کې خلک ټلیفون کوي چې زما په زړه کې یو قسم وسوسه لویږي کله د ایمان په باره کې کله د جنت او د دوزخ په باره کې کله د آخرت په باره کې دې روایت کې موږ ته ډېره تسلي کېږي نبی علیه السلام وایي دغه وسوسې چې د چا زړه ته لویږي دا د ایمان علامه ده ګورئ دا واورئ دا وسوسې دا د شیطان عمل دی او شیطان دا زموږ په زړه باندې وارې کوي داسې وارې کوي چې زموږ د زړو نه ایمان وباسي دا د ایمان غټ غل دی ګورئ دا واورئ د شیطان سره ډېر پام کوئ زموږ د ایمان لوی غل چې کوم دی شیطان او کوشش دا یي چې دی ستا پر ایمان باندې ډاکه واچي ته به همیشه ورسره په هوښیار وي په توجه کې به یې دا وسوسې دوه ډوله دي یو وارې شیطان تا ته په زړه کې د الله د ذات په باره کې وسوسه واچي یا وارې بیا درته وایي چې آخرت ګوره لایق کلاني علیه بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې وسوسه دغه ته عقیدوي وسوسې وایي که ستا عقیده برابره وه او ته په عقیده باندې مضبوطه ولاړ وې د الله په ذات عقیده وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې دی عقیده وه پر جنت او دوزخ و آخرت دی عقیده وه دا وسوسې تا ته هېڅ تاوان نه کوي دا د ایمان علامه ده ګورې دا غل هغه کور ته اوري چې په کور کې یو شی یي تی به درنه نه یې اورېدلی چې د غریب په کور کې غل اوښتي او د هغه نه یې شی وړي شی شته نه هلته هغه د ماښام پر ګولا ایران دی نو غل به د داسې څه شي یوسي لہذا غل هغه ځای ته ځان رسوي چې چیرې یو سرمایه د موندلي او د چیرې یو سرمایه په سترګو لیدلې وي یا یو چا حال ورته ویلي نو غل هلته ځان رسوي در ټولو قیمتي سرمایه د انسان دپاره ایمان دی ایمان ډېر لوی سرمایه ده ګوره دا د لاسه مه ورکړه ځان اور اچولو ته تیار کړه ځان بند پر بند پرې کولو ته تیار کړه ټول مال اولاد قربانېدو ته تیار سه خو ایمان د لاسه ورکولو ته بلکل مه تیارېږه دا ډېر لوی سرمایه ده د دغه ایمان غل چې کوم دی شیطان دی ځکه دا په قیمتي سرمایه پسې ګرځي دا کله ستا په زړه کې د الله د ذات په باره کې وسوسې اچي کله ستا په زړه کې د آخرت په باره کې وسوسې اچي کله د جنت په باره کې کله د جهنم په باره کې کله د نظام په باره کې که ستا زړه مطمئنه و عقیده دې پخه وه ایمان دې پوخ و بس دغه وسوسې تا ته تاوان نه رسوي که په دې ته صبر وکړې الله نور اجر درکوي دا د ایمان د قوي کېدو نور هم علامه ده او کله کله دا وسوسې د ګناه په شکل تا ته داسې رنګارنګ غلط خیالات راځي د ګناه په باره کې کله د غلا په باره کې کله العیاذ بالله د زنا په باره کې کله د چیش په باره کې خو که چیرې تا در څو پورې دا ګناه عملا نه یې کړی عملا دا ګناه ته نه یې نږدې سوی غلا دې نه یې کړی العیاذ بالله زنا دې نه یې کړې په دغه وسوسو باندې هېڅکله ته نه ګناهګاره کېږي لهذا کوم چاته چې وسوسې راځي دا دې نه پریشانه کېږي دا په دې وسوسو که د کفر وسوسه درته راسي او ستا زړه په ایمان باندې مطمئنه وي یا د الله د ذات په باره کې وسوسې یا د قیامت په باره کې یا د دنیا په باره کې یا د جنت او د دوزخ په باره کې چې کوم وسوسې دي که ستا زړه مطمئن و دا تا ته هېڅ تاوان نه کوي دا نور ستا د ایمان د قوي کېدو یو لویه ذریعه ده او کله کله بیا د ګناه په باره کې
ته په فکر او سوچ کې داسې کللی ګناه درڅه کېږي په دغه باندې سړی نه ګناهګار کېږي تر څو چې عملا تا ګناه نه یې کړی عملا هغه ګناه ته ورنږدې سوی نه په دغه باندې تا الله سبحانه وتعالی نه نیسي او نه دا ته تاوان رسوي لهذا هغه کسان چې په وسوسو مبتلا وي هغه باید فورا اعوذ بالله ووایي اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق یا دغه قرآن عظیم الشان کې آخري دعا سورته سوره فلق سوره ناس دا د وسوسو دپاره ډېر بهترین علاج دی چې کله تا ته وسوسه راسي فورا اعوذ بالله سمیع علیم من الشیطان الرجیم پر چپا اړخ باندې توکه بیا دا وسوسې ختمیږي خو دې ته وخت ورکول په دې پریشانه کېدل دا قرار د شیطان په قید کې ځان راوستل دی د دې سره به مقابله کوي چې هر کوم وسوسه درته راسي فورا د یو عالم سره خپل حالات شریک کوه دا داستان د هغه سره شریک انشاءالله هغه به تا ته اطمینان درکړي او دا د ایمان علامه ده ما درته ویل هغه مؤمن ته وسوسې راځي چې ایمان یې قوي هغه ورته نه راځي لهذا په دې باندې خفه کېدل نه دي پکار